بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو رزلټ ټي وی طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن زموږه سلسله مشالونه کې مونږه هغه تکړه ماشومان تاسو سره مخامخ کوو چې څه شوق وي او هغه تعلیم کې مخکې وي، دغه شان هغه په لوبو کې او دغه شان مختلف سرګرمۍ دي هغه کې مخ وړاندې ځي، نو هغه موږ تاسو سره مخامخ کوو. نو دا وخت مونږه د کړمار شاته چې کوم ایریا ده دلته کې موجود یو. دا وادي زیتون ډیر زبردست ویو ده، دا ډیره مزیدار نظاره ده. دلته کې موږ موجود یو او دلته کې د ماشومان د سیر سپاټۍ لپاره راغلي یو. دې سره لږې شان خبرې پرې کوو. وجه ستاسو نوم څه دی؟ السلام علیکم. زما نوم سیاد خان دی. سیاد خان سویم کې سبق وایي؟ کلاس 7 کې سبق وایم. 7 کې سبق وایي. کوم سکول کې؟ جی زیر فاؤنڈیشن سکول سبق وایم. او یې د کوم ځای؟ جی زیر پرمولو یم. د پرمولو. نو دا راته ووایه چې ستا د سبق نه علاوه سکول نه علاوه نور ستاسو شوق دی؟ څه ګیم کې که نه اداکاري کې که نه فنکاري کې که نعتونه وایې که څنګه؟ جی زه کله ناکله ګیم کوم، کله مشغول کتاب لیکم او پینټینګ. لکه دغه کې آرټسټ غونته کېږي، لکه چې سړی څه جوړي، داسې نقشې جوړوي یا څه ډیزاینینګ جوړوي یا نه جی څوک ته وایي چې دا شی داسې دي لکه دې ته وګورم داسې شی هغه جوړ کړي داسې په کاغذ باندې؟ نه جی زه لیکل کوم، لیکل پینټ. ښه لیکل ټیک شو. خوشخطي لکه خوشنویس چې ورته وایي که نه؟ لکه تا ته څوک وایي چې موږ را بورډ ولیکه نو هغه شان ورته ولیکې. ښه دا خو ډېره ښه خبره ده. دا راته لږ ووایه چې مخکې د څه اراده ده؟ څومره پورې سبق ویل غواړي او څه کول غواړي؟ کوم طرف ته زه غواړي؟ څه به جوړېدل غواړي؟ انشاءالله دا مې اراده ده چې زه مخکې لاړ شم او د ملک خدمت وکړم. ښه نو په څه شکل کې به یې کوې؟ ډاکټر به جوړېږي، انجینر جوړېږي که نه پایلټ جوړېږي که څنګه؟ انشاءالله میجر یا کارنل. ښه لکه امیر پر لږ شان کې. قدرمنو یو بل ماشومان خو ګڼ دي، خو ته لږ راشه به تېره لږ راشه که نه، نو بلکې دې ځای کښېنه. ستا نوم څه دی؟ ارمان خان دی نوم دی. 7 کې سبق وایي؟ 7 کلاس کې وایم. 7 کلاس کې سبق وایي. ښه او کوم سکول کې؟ زه ایر فاؤنډیشن. ایر فاؤنډیشن دا پر ملو کې دی؟ نه یا منصبدار کې. منصبدارو کې دی. ښه نو هلته ځای راځي ګاډي راپسې راځي که څنګه؟ ګاډي راځي. ښه نو دا راته ووایه چې څه جوړېدل غواړي؟ زه پایلټ جوړېدل غواړم. پایلټ جوړېدل غواړي. زه لپاره لږ شان ښه دي. او دا راته ووایه چې ستا خوراک کې د څه خوښي؟ چکن بریانی. چکن بریانی دې خوښي؟ دا بریانی ښه شی دی که نه؟ ښه شی دی. ښه دا راته لږ ووایه چې په میوو کې د څه خوښي؟ ایپل. لکه سیب دې خوښي؟ نو سیب خو سیب وي که نه؟ خو ډېر خطرناک شي. نه خطرناک نه. ښه نه سیب ودن دې وي سیب خو جنه هغه چا سره خبرې هم نه کوي. نه جی. ښه تا سره خبرې کوي لکه؟ نه کوي خبرې، به دغه شان خاموشۍ باندې خورې. ښه دا راته لږ ووایه چې نور تاسو شوق شته د خپل سکول نه علاوه څه داسې ګیم کې که نه څه کوي؟ کرکټ ګیم مې خوښ دی. کرکټ دې خوښ دی؟ نه کې څه باقاعده ټیم کې یې او که نه دغه شان؟ دغه شان دي. لکه سکول کې ټیم کې نه یې؟ نه سکول کې نه. ښه نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې ته ګیم کې د کرکټ نه علاوه بل څه ګیم شته شوق که نه؟ بیډمنټن کوس. بیډمنټن کور کې؟ ښه او بل څه لیکلو شوق او یا داسې اواز دی چې ته څه ګانا بجانا یا داسې نعت او داسې څه وایي که نه؟ خوشخطي. خوشخطي سم لکه خوشنویسي. نو هغې کې تاسو څه لیکئ؟ څه څوک راته ووایي لیکل کوئ که څنګه؟ څوک راته ووایي بیا هغه موږ بیا لیکو. څوک لیکل دا چې دا غونته چې ولیکئ؟ ډېره ښه خبره ده. ښه دا یو بل ماشوم هم سره هغه ځای کې ګوټ کې ناست دی که نه؟ ته لږ رامخکې شه غونته ښه. ښه نوم دې څه دی بچیه؟ زما عبدالمعید محمد هاشم. عبدالمعید محمد هاشم. عبدالمعید محمد هاشم. دا خو 3 نومونه شو. تاسو 3 کسان یو؟ نه 3 نه یو یم. نه دا خو داسې کار و چې هغه یو کس چاته ور وډباو که نه، نو ورته ویې څوک یې وروره شپې، نو هغه ورته ویې حافظ قاري او پته نه لګي سید او داسې که نه به شروع شو عبدالربی حقاني اپیان هو، نو هغه ورته وروړم که دومره کسانو ځای نشته وي نو ما څه کوې که نه وایي چې دا خو 3 کسان دي. ښه ته سویم کې سبق کوې؟ 4th کې. 4th کې څلورم کې کوم سکول کې؟ د سمارټ سکول. د سمارټ سکول دا کوم ځای کې دی؟ دا شیروان بیډا یم. دا شیروان په لاره کې بالکل دا نوی جوړ شوی دی که نه؟ ښه نو څومره ټایم دې پکې وشو؟ کله پکې داخل شوي وې؟
زه اوس لکه څلورم کې داخل شوي وي که نه درېیم کې که څنګه ترې کې ښه ترې کې داخل شوي وي که نه نو څنګه سبق پکې ښه دی ټیچران پکې څنګه دي ښه دي ستا پکې څوک خوښ دي د کوم مضمون ټیچر دی پکې خوښ دی چې تاسو ته ډېر محنت کوي او ډېر ښکلي سبق درته ښيي ساینس ښه ساینس کې ته کوم ساینس یو ساده کتاب دی بس نه هغه دنیا اصل ها معلومات دي پکې او د سکول نه علاوه ستاسو خوښ نور ما بیډمنټن وهي او کرکټ وهي ها دا کرکټ هم کې بیډمنټن هم کې ها او خوراک کې څه خوښ چکن ها چکن دی خوښ دا چکن ښه شی دی ډېر او بل هم وي زما خوښ خشیر نو هغه مخکې خو به یو مشر وي غوښه او دا چا خوښه مخکې به خلک داسې وي ها او څه جوړېدل غواړي زه فوجي به جوړېږي دا خو ډېره ښه خبره ده ته راشه که نه ماشومه دغه یو دغه راشه که نه راشه شابه ښه تاسو نوم دی خو ما ونه اورېد مړه ده چې خلک یې اوري هیدر خان ښه هیدر خان اسویم که سبق وی 3 کې کوم یو سکول کې ایر فاونډیشن کې منصبدارو کې ښه نو څه به جوړېږي څه به جوړېږي علامه اقبال به جوړېږي نو ټیک ده که نه لکه علامه اقبال لکه شعرونه به بیا وایي شعرونه به لیکي شاعر کېږي به که نه د هغه په شان شاعر وی لکه دا خو ډېره ښه خبره ده به علامه اقبال به جوړېږي بل څوک راشه که نه ښه دې بارانې دې شو نوم دې څه دی محمد طلحه سویم که سبق وی 7 کلاس 7 کلاس کې کوم یو سکول کې جی سسوا ماډل سکول شوه کې ښه او شوق دې څه دی سکول نه علاوه جی سکول نه علاوه فوټبال او ډاکټري ده لکه ډاکټر به جوړېږي زر پر لکشن ډاکټر به جوړېږي نو ډاکټر به جوړېږي او فوټبال د خوښي نو فوټبال نن سبا شته چې تاسو کوئ فوټبال او که نه صرف تاسو کوئ زموږ په کلي کې کلي کې کېږي لکه چې موږ خو اورېدلي چې باید کرکټ راغلی نر سې خوړلي دي ټول ګیمونه ختم شوي نه چې فوټبال کېږي ښه ته پکې فوټبال په کوم حیث باندې لوبېږي جی موږ لوی هلکان کې وو لکه موږ ځان لري تاسو وړو پکې ګیم ځان دی ښه او چې دی نو خوراک کې څه خوښ خوراک کې جی اوس هر څه چې میلاو شي بس سار ښه لکه بس هر څه میلاو شي نو بس میم در ما ټول یې کړم بل پکې پاتې څوک دي راشه که نه لکه ته ټوپۍ والی که سوالګر والی ټوپۍ والی که نه نوم دې څه دی سعد خان سویم که سبق وی 5م کې کوم سکول کې مومن محل ده کې ښه پر ملو کې لکه نو څه به جوړېږي پایلټ به جوړېږي لکه پایلټ به جوړېږي ښه او خوراک کې څه خوښي چکن بریاني یو خوښي دا خو ډېره ښه خبره ده بل پکې څوک عدنان به څه وایي عدنان راشه که نه دې په دې طرف دلته پرې راشه داسې رانږدې شه ښه نوم دې څه دی عدنان نو ما خو هسې ووایي عدنان او بس تاسو هم عدنان دی ښه او تاسو هم که سبق وایي نرسري کې ښه یوازې سکول ته ځې راځي که څه ورسره نو پلار در سره ځي خو د اجازه سره نه ځي نو دا سبق نه وایي ښه ته به څه جوړېږي پته ته شته ډاکټر به جوړېږي اوهو الدره پر شوی کلیک نه کوي ها بل څوک پاتې نو بیا ها هغه خو وایي نصرات پکې څه وایي نه څه ووایه ووایه بچې ووایه ووایه بچې نه راځي شي وایه څه زده کړه که نه سړی له راوړه بچې زه اوس راشه مومن خان سره به راشه ته پکې بسم الله الرحمن الرحیم څه یاد کړه
ها تاسو له خپل پیژندلو کې اوس کنه ځکه چې ماشومان مومن خان مومن مې نوم دی پرملو کلي ما او ماشومان مې شغال دراوستو او کرونا اپیډیمک په وجه باندې مطلب سکولونه بند نو ما خپل ماشومان چې کوم زما دا ټول زما داسې ماشومان دي ما سره د بچپن نه را روان دي کنه صحیح اگر چې سکولونه مختلف دي خو د ټیوشن حواله سره ټول زما شاګردان دي نو د کرونا اپیډیمک کې منګه دي بالکل فارغ نه لري لکه مو خپل ټیوشن جاری ساتل لري او دا نه علاوه دا بل اوس په ټیچینګ کې په جنرال ساينس کې اولیو پلانټ راغی نو اولیو پلانټ باره کې تاسو کوئی سر اولیو پلانټ څه ته وایي دې د مې دا زيتون بوټي وته مونږ وایو دې ذکر په قران کې راغلی و تونی و زيتون و تور سینین و حاضر بلد الامین نو دا مونږ د پښتو کې خونه وایو جی نو بیا دې سر دا کم ځای کېږي نو ما ته دا خو زم په نږدې علاقه باندې شته مې تاسو به بوزم وادي زيتون ته نو تاسو به چې کومه پکنیک شي سټډي ټور وشي بالکل نو بس ګیدرنګ مو کو او دا زموږ جی پی او فیملی پکنیک دی او دا کې پیرنټس هم راغلي دي او ماشومان هم راغلي بالکل ډېر خپل خوند او ماشومان هم انجوای کو دلته کوم ګایډ کوم ځای وکړو ګایډ پکې سو کو تاسو ګایډ زموږ وځي دلته کې صدرلنی مو هغه زموږ ډېر خپل ویلکم او ما خپل انټروډکشن کو چې ټیچر ما دا ما راوستري د سټډي ټور په حواله سره لومبه موږ دا د لړلو پامنې چونی وته خلک وی کنه نوم حواله سره خلک وی چې پامنې چونی لګه خدا سره کې دا مطلب چینرا او پامنې چینه ته په دی وجه باندې چې مخ به خلکو باندې دا اچنګ مرز لګي خاره نو خلکو به سرمن خراب شو خلکو یې د باندې پامن مرز لګي چونکه زموږ دا غرونه ډیر زیات دا په منرل باندې زیات مطلب دا سیراب دي بالکل نو په دې کې سلفر چې دا په ډیر زیات مطلب ګوګل چې وته ګوګل چې وته وایي ورته کو ته غند کوی غند بالکل جی ګوګل د دې نه جړ ګوګل او تور ګوګل دا پکم دی بالکل جا سلفر کې ځنی ایچ ټو سفور هغه چې کوم دا کنه سلفر کې ځړ دی جوړیږي نه په دې کې وا پر مقدار کې موجود دی نو دا ابو باندې باندې اسیم کوي سړی ته ګوګل په بوله مینو خارخ خسر خګي اسی بدن وسره خګي بالکل جن جو په دې کې خدای ډیر دي نو خلک په دلته کېرال په خوا ډاکټري لا شوونه په دې وبو به ولام بل مرز به خشو دا هغه وخت نه خلکو دې لنوم کې خودو د پمنو چینه د پمنو چینه پمن خلکو تر دې روخ دي بالکل جن دې مال تک راوستل ته کوم ګرځول لای نو هغه اکا هیستوري مو ته بیان کړل موسم ډېر خپل باران پکې مراغه انجوای مو کو بیا مونږ کترالو وادي زيتون ته وادي زيتون باندې پویا کړو چې دې ته مطلب دې کې بیلډینګ څنګه کیږي بیا ګایډ را سره شو مونږ لړلو د دې هغه چې کوم ریسرچ سنټر دی هغه نن سبا ټول بالکل لکه ډیجیټل دی اټومیټک دی لکه هغه انجینرینګ سیستم باندې بالکل دنه پکې اي سي پلانټ پکې لګیدل لري او دا کې ترموسټیټ پکې لګیدل لري چې کله ترموسټیټ حواله سره ټمپریچر یا کم شي یا زیات شي د ډیزایر ټمپریچر مطابق نو ډایرکټ ال د ګنډګي شروع شي او بیا خپل انجینر ولا راشي هغه کې ځای مطابق نالته مخ په ارسه باندې وګرځولو بیا داسې چې کم درا دو په نور نیچرل پلانټ باندې وګرځولو او په دې کې بیا نه علاوه بدل بیا رالو دار هاوس ته دا د صدر ایوب خان په وخت جوړ شو دا دلته مې راوستلو دلته مزان خپل کوکینګ وکړو او ماجمان په خپل لټیپی په کې وکړل یو غفله په کولا غو صحیح تصویران په خپل کیپچرینګ په کوشو صحیح ده په اخر کې ورکوټ شان پیغام دغه ماشومان په نوم باندې دی وخت کې یقینا چې متاثر دي کنه دغه چې د حالت په وجه باندې زه ټول ماشومان او خاص کر ټیچران صاحبان چې زموږ دا پروګرام ویني ټول د زموږ دا پیغام دی چې خپل وخت نه ضایع کوي او سکول کې هر دي چې سکول لري خپل هوم ورک جاری ساتي اگر چې سکول نه بند خو به کور د سکول سیستم چلول شو او دویم نمبر خبره چې زنګ د علاقه نه دی لیدلی دا څنګه بټاینه چې مخ راشي وادي زيتون ورته ویل شي دا په ډیسټک مردان کې راځي خدا سزل ثوابه سره نږدې مطلب د مردان اخیری باونډري ده او د شی وډې نه وتم لار شته ډیر نږدې لار د شی وډې ته براشي بیا شوا کې بیا جلال ورپسې څنګه بټای بیا ډایرکټ لار د په حال د مخ وجی لار کاټوا اوس خو په حال لار ده ډیر خپل علاقه ده نو دلته براشي ایڈونچر وو کی دا لپاره نو دا میسج دی صحیح ډیر زیات مننه قدرمنو نن تاسو په دې ویډیو کې زمونږ د چې کومه سلسله وا مشالونه دا غي ریکارډینګ تاسو یقینا چې وکړو او دا موږ سپیشلی دلته کې راغلو د ماشومان سره چې ماشومان چکر لګاو موږ په سره شریک شو نو یقینا چې دا ویډیو به تاسو کتلی تاسو به خوښ شي تاسو ډیر زیات مننه او شکریہ